یو سړی د اویو کالو سوچ کول پکار دی یو څیز ته الله د قرآن پاک کې وایي کنه ان السمع والبصر والفؤاد د غوږونه د سترګې او د زړه کل اولئک کان عنه مسؤولا د دې بګوره زه تاسو کوم او د دې آیات لاندې یو عجیبه قصه ده عزتمندو د دې په تفسیر باندې تاسو پوه شئ خو کې سترګو به تاسو کوم او د زړه به تاسو کوم دا یو عجیبه خبره ده عزتمندو د اویو کالو یو کس و بیمار شو هارت اٹیک ورته وشو ډاکټر له لاړې هغه ورته لوره میجر اپریشن به کوو غټ اپریشن به دله کوو او په هغې کې به 3 ګنټو دپاره دا زړه راوباسي بهر یږدي په مشین کې او د دې به راله 8 لکه روپۍ راکې هغه اپریشن له لاړې بس ډایرکټ اپریشن ته دننه کسانو اپریشن وکړه د پیسو خبرې ورسره نه وکړې چې اپریشن وشو سړی رالی په دغه کې اچولي 15 ګنټې ولګېدې 3 ګنټې په هغه اپریشن باندې 2-3 ګنټې واټ ته راوړه فلاني ته راوړه 15 ګنټې پس چې ورلې نو ډاکټر ولې یو بل ورکو ویل جی 8 لکه روپۍ جمع کا 8 लाख روپۍ جمع کا دا سړی په جړا شو هغه ډاکټر پې خفه شو ویل شکر وباسه بس اپریشن دی کامیاب وشو او خیر دی که پیسو د سره څه مسلې وي نو زموږ هسپتال کې د زکات سیسټم هم شته او یا موږ به درته خیر د پیسې کمې کوو خفه کېږه مه خو به شکر وباسه چې الله بچ کړي هغه ویل پیسو باندې نه یم خفه ویل په څه شي خفه وایي زما 10 لکه روپۍ وسم کېږي وی دا اپریشن مې چې کامیاب شو تا راته چې دا خبره وکړه چې موږ د 3 ګنټې د دې زړه حفاظت وکړو نو د دې به راله 8 لکه روپۍ راکې نو جړا راله په دې راځي زما 80 کاله دي د 80 کالو نه الله رب العزت زما د دې زړه حفاظت کو او ما پسې الله چېرته 1 روپۍ بیل هم نه دی رالیږلی یو طرف ته صرف 3 ګنټې تاسو صرف لږ شان وساتلو او ګوتې متې هم پکې ووالې ریپیر هم کو صرف نه زړه تاسو جوړ کړی نه پکې وینه تاسو جوړ کړی نه پکې رګونه تاسو جوړ کړي تاسو پکې خپل یو شی نه دی لګولی بس صفا نه صفا هم کو ټیونینګ هم ولو کو واپس هم په خپل ځای کې غوښتو او د دې 3 ګنټو د ساتنې او د حفاظت دپاره 8 لکه روپۍ ته معنا دي او ما سره شته خو ما چېرته د الله شکر نه دی ادا کړی او یا کاله الله زما دا زړه وساتلو او ما باندې نه هارټ اټیک راوستی دی زما د زړه خیال یې ساتلی دی ما بچي راکړه چې د سړي دا زړه خوشحالي بیا ماله چې کوم دی ګلالۍ ښځه راکړه چې پرېږده مه نه دا سړی مزې کوي چې دا زړه یې خوشحالي بیا راله چې کوم دی په ښار کې ښایسته دوکان راکړو کاروبار صرف زما د دې زړه د ساتنې دپاره چې د دې سړي د زړه باندې څه چلو نه شي نو د یو د زړه د ساتنې دپاره الله زما دپاره هوا پیدا کړې اسمان یې پیدا کړې ځمکې پیدا کړي دي پیسې راله پیدا کړي دي زما بدن کې طاقت پیدا کړې بچي راله راکړه ښځې راله راکړه نوځینې مو شو چې الله زما دومره حفاظت کوي او ما هغه الله سره چېرته زړه نه دی لګولی